ترافیکي لارښود. وړونو راځو د درس عنوان مو دی د کلینر مسؤلیت او د موټروان مسؤلیت. وخت کې قانون وایي که چیر موټروان د ځان سره کلینر دروي نو کلینر بیا خپل ځان ته جلا جواز لري، لکه څنګه چې ډرایور ځان ته جواز لري کلینر هم د کلینرۍ جواز لري. نو هر وخت چې ډرایور راولاړېږي ځان ته کلینر دروي نو باید هغه د اقرباو قریبانو څخه اجازه واخلي، یعنې کلینر باید 18 کاله عمر پوره کړی نو بیا موټروان د ځان سره کلینر کولی شي. د کلینر دا وظیفه ده چې سپارې پر خپل ځای باندې کښېني، هغه ته ځای ور وښیي، هغه د باکسو سامان په سم ځای کې کښېږدي. که چیر دی د باردار موټر سره کلینر باید بار سم وتړي، هغه بار باید پر لارې باندې 2-3 وار تر نظر وباسي، بار ټینګ دی، پر خپل ځای دی، کم شی خو بې لوېدلی نه. او که چیر بیا دی په ښاري موټر یا ملي بس کې کلینري، مثلا پر پایه باندې سپارې زنجې ونه درېږي، تر کلکینانو سپاریان سر و لاس را ونه باسي، یا که چیر کوچنیان پر پایدان یا زینه باندې ونه درېږي یا هغه چاته وخېږي، دا غیر قانوني کارونه دي. دا د کلینر مسؤلیت دی چې دی باید دا هر څه منظم کړي. د موټروان بیا دا مسؤلیت دی چې دی باید خپل موټرواني وکړي، د چا په بانډار په سګریټو یا مسخرو ځان اخته نه کړي، دی باید خپل ډرایورۍ ته متوجي. او قانون د سپاریانو څخه دغه غوښتنه کوي چې ډرایور په خبرو جنجال اخته نه کړي او یا موټروان د سپاریانو تر تاثیر لاندې رانسي، ولې چې په سپاریانو کې هر رقم خلک شته، د یوه تیز رفتار خوښي، د بل کرار رفتار خوښي، نو ډرایور باید د چا دا ونه مني او قانوني مخته ولاړ شي. دا پیغام تاسو ته د شاه موبلاین شرکت لخوا وړاندې شو. شاه د اعتبار وړ نوم.